په دغه حدیث پاک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای چې وکسان داسې دي چې الله جل شانه به هغوی ته پر ورځ د قیامت د خپل عرش د سوري د لاندې ځای ورکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای داسې ورځ چې د الله جل شانه د عرش د سوري نه علاوه به بل سوری نه وي. صرف دغه وکسان داسې دي چې الله جل شانه به پر ورځ د قیامت دغه کسانو ته د خپل عرش د سوري د لاندې ځای ورکړي. محترمو، قیامت ورځ سخته ورځ ده. هغه ورځ چې دغه نور به یو نیزه دا رانږدې شوي. نن زمونږ ستاسو نه نور په زرګونه کیلومیټر دا لرې دی، خو لیکن یو انسان په دې موسم کې یا لغونته موسم ګرم شي ورته ووایه 5 منټه د انور ته ودرېږه، د الله په ذات باندې یقین وکړئ که دغه انور ته دی 5 منټه ټینګ کوم شي. حالانکه دغه انور زمونږ ستاسو نه په زرګونه کیلومیټر دا لرې دی او پر ورځ د قیامت زما محترمو دغه انور به د انسانانو د سرونو ته یو نیزه دا رانږدې شي. سخته ګرمي به وي، نفسي نفسي اوازونه به وي، هر انسان به وایي بس چې زه بچ شم، که نور ته عذاب ورکېږي او که نجات میلاویږي. خو لیکن زما محترمو وکسان داسې دي چې الله جل شانه به په ورځ د قیامت د هغه سختې ګرمۍ نه ساتي. د هغه انور د ګرمایش نه، د هغه انور د ګرمۍ نه، د هغې د سخوالي نه به الله جل شانه محفوظ کی او دغه کسانو ته به الله جل شانه د خپل عرش د سوري د لاندې ځای ورکړي. زما محترم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای لومبه د هغه کسانو نه الامام العادل، عادل بادشاہ، داسې امام او داسې بادشاہ چې هغه بادشاهت د عدل او د انصاف سره کړي. شرط ورله ایمان دی، مؤمن وي او بادشاہ وقت وي، خو لیکن دی د عدل او د انصاف نه ډک وي، د خپل رعایا سره د عدل او د انصاف نه کار علي. الله جل شانه به پر ورځ د قیامت دغه عادل بادشاہ ته د خپل عرش د سوري د لاندې ځای ورکړي. زما محترم تمام انبیاء کرام هغه امامان عادلانو، بادشاہان عادلان، او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلفای راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان او حضرت علی رضی الله تعالی عنهم. دغه رنګ ذوالقرنین صاحب چې قرآن مجید کې الله جل شانه د هغې تذکره کړې ده، امام العادل، عادل بادشاہ. دا غینا علاوه د صحابه کرامو له دور نه بعد عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه، صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه، علمگیر بادشاہ رحمت الله علیه، محمود غزنوی رحمت الله علیه، دا بادشاہان عادلان دا تیر شوي دي. خو زما محترم و عادل بادشاہ دا چاته وي؟ نو د عدل او د انصاف دغه چل که یو بادشاہ وقت زده کوي نو دا به د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زده کوي، ابا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زده کوي، ابا د حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه عدل او انصاف ته ګوري، هغه به ژوند محمود غزنوی رحمت الله علیه ګوري. نو هغه بادشاہ وقت هغه به د عدل او د انصاف نه کار اخلي.